وروسته د دې نه چې د میلمستیا د کلچو حساب معلوم سو چې ماشومان او ځوانان ته باید څومره پخې سي. اوس پاچا غواړي چې د هغه میلمنو دپاره چې مشران دي، ښځینه او نارینه دي، د دوی لپاره باید څومره برګرونه آماده کي. نو خپل تر ټولو غښتلي سلاکار سره چې ناصر شاه ده، چې دغه ناصر شاه ده، د ده سره مشوره کوي او دی ورته وایي چې کله مخکې د دې نه موږ یو میلمستیا نیولې وه، په هغه کې موږ 200 سړیان غوښتي وه یا نارینه وه پکې، او هم تقریبا 300 دانې ښځې وې چې د دوی څخه د دوی دواړو دپاره موږ تر 1200 پورې برګرونه آماده کړي وو ټولو ته. دا د یوې میلمستیا راپور و، او مخکې د دې نه هم موږ یو میلمستیا درلودله چې پکې 100 کسه سړیان او 400 ښځینه میلمانه وه. صحیح ده. او د دوی دپاره موږ تر 1100 پورې برګرونه آماده کړي وه. اوس نو کوم شی چې معلوم نه دي هغه دا دي چې د هر سړي دپاره د پاره د برګر شمیر یا د برګرونو شمیر باید څومره اوسي. صحیح ده. او وروسته د دې نه به دا موږ د ام په توري باندې ښیو، د ام کوچنی توری ده، او د هرې ښځې دپاره چې په دې میلمستیا کې راځي د پاره د برګرونو شمیر به موږ په W باندې ښیو. ښه، اوس که دغه لومړی میلمستیا ته راسو، په دې کې 200 سړیان وو او د هر سړي لپاره د برګرونو شمیر موږ په ام باندې ښوده، نو دې ته موږ 200 ام ویلی سو، او هم په دې کې 300 ښځې وي. صحیح ده. چې د 300 ښځو څخه موږ ښځو دپاره موږ د هرې ښځې دپاره چې کوم برګر دی هغه په W باندې ښوده، نو دې ته موږ 300 ضرب د W ویلی سو، چې کله دوی دواړه یو ځای سو نو په دې میلمستیا کې تقریبا 1200 دانې برګرونه باید آماده سوي وو. همداسې دلته 100 سړیان دي، هر سړي لپاره د برګر شمیر ام ده، نو دا لیکو 100 ام جمع 400 W مساوي څونه برګرونه وو؟ 1010. دغه 1010 ده. 1010. ښه، اوس تاسې ګورئ چې موږ دلته د دې لپاره چې یو د دغو متحولونو څخه پیدا کو، یا ام پیدا کو یا W پیدا کو، نو یو باید د دوی څخه افنا سي یا حذف سي. د دې برخه کې موږ پوهېدلو چې یو باید د دغه متحولونو څخه یو شان ضریبونه ولري، یوازې علامې تغییر کو. خو دلته د بده مرغه داسې یو حالت نه دی. دلته 200 دي، 300 400 دي. نو که موږ په لومړی کې وغواړو دغه د ام توری افنا کو، نو د دې لپاره باید څه وکړو؟ دغه د دویمې معادلې کوم ضریب چې د ام دی دا 100 ده که نه، نو که دا په -2 کې ضرب سي دا کېږي -200. بیا د دغه 200 ام سره ښه په اسانۍ خلاصېږي. نو موږ راځئ چې همدا کار وکړو. ګورئ دا ضرب کو د -2 سره، البته دا ټوله معادله بیا ضرب کېږي. نو د دې ځایه موږ لیکلی سو چې -200 ام ضرب کېږي. ګورئ په دې کې ضرب سو -200 ام -800 ضرب د W مساوي، ګورئ -2 ضرب د 1010 کېږي -2200. اوس دا دویمه معادله ورته ولیکئ. 200 ام مثبت 300 W مساوي 1200. ښه، اوس خو دا ډیره اسانه کیږي، ځکه چې دلته کوم ضریبونه د ام دواړه دي دا له منځه ځي او ام هم ورسره خلاصیږي. دلته کوم -800 W ده او دلته 300 ده، کله چې دا تفریق کیږي نو کیږي -500 ضرب د W مساوي د 2200 څخه چې 1200 ولاړ سي -0 پاتې کیږي. صحیح ده، علامه د دغه منفي. او کله چې موږ اطراف په منفي
1500 باندې وویشو منفي 1500 چې د W ضریب ده نو دا دواړه خو خلاصیږي دا هم یو 1500 او 2500 کېږي زر علامې د دواړو منفي دي نو حاصل جمع حاصل مثبت عدد راځي چې مثبت 2 ده. اوس موږ په دې باندې پوه شولو چې هرې ښځې دپاره باید 2 برګر آماده سي. د هرې ښځې دپاره باید 2 دانې آماده سي برګرونه. راځئ چې دا په یوه معادله کې وضع کړو او وګورو چې رښتیا څو دانې باید سړیو ته آماده سي. دغه ام هم باید معلوم کو. نو د دې ځایه موږ دغه معادله کې دا وضع کوو. د دغه منفي 200 ام منفي 800 W د دې په اصلي معادله کې چې سل ام ده. نو دلته لیکو سل ام مثبت 400 ضرب د W پر ځای 2 لیکو او دلته فکر کوم لږی باید دی خو ولیکم. ها سل ام مثبت 400 ضرب د 2 مساوي 1000 سل. اوس دلته تاسې ګورئ چې سل ام خو خپله دي مثبت 2 ضرب د 400 کېږي 800 مساوي 1000 سل. د دې ځای بیا هم کولی سئ اطراف منفي 800 کوئ منفي 800 دا دواړه خلاصیږي. د دې ځایه دلته یوازې سل ام پاتې کیږي مساوي د 1000 سلو څخه چې 800 لاړ سي پاتې کیږي مثبت 300 چې کله موږ اطراف د ام په ضریب باندې وویشو نو د دې ځایه سل د سلو سره خلاصیږي ام مساوي کیږي دا هم چې اختصار سي کیږي 3. نو د هر سړي دپاره 3 برګره 3 دانې او هرې ښځې دپاره 2 دانې برګرونه باید آماده سي په دې مېلمستیا کې. نو موږ ویلی سو چې څومره مېلمانه چې دوی راغواړي نظر په همدې ده چې مثلا که په همدې تعداد باندې راغواړي خو دا ډېر اسان ده چې تیار د برګرونو شمېر لري. خو که د دې تعداد څخه فرق کوي د دوی تعداد بیا د دغه دواړو عددونو په واسطه چې هر سړي ته 3 دانې برګر آماده کړي او هرې ښځې ته 2 برګر آماده کړي دوی کولی سي خپل د مېلمنو دپاره ټول برګرونه آماده کړي چې په کار دي ورته. صحیح ده. نو تاسې هم کولی سئ چې په دغه طریقه باندې یا په نورو طریقو باندې چې ستاسې زده اوسي خپل بعضې پوښتنې چې په ورځني ژوند کې تاسې ورسره مخ کیږئ مثلا دغسې لویې مېلمستیاوې نو تاسې کولی سئ چې بیا دا حل کړئ.